د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب سیک وکیل ته وویل او خوشحال سادات ته د څه امر وکړ د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دی قانون پر ټولو یو ډول پلي کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې د پارلمان غړي د ولس استازي او د قانون جوړونکي دي او ټول یې درناوی کوي. هغه وویل چې وکیل صاحبان تر بل هر چا د قانون په ارزښت پوهیږي او په عملي کولو کې دې مرسته وکړي. په دغه خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې حمدالله محب چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او پولیسو ترمنځ د رامنځته شوې وروستۍ لانجې په اړه د خلکو له ځینې استازو او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ سره وکتل، ټینګار یې وکړ چې هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دی قانون پر ټولو یو ډول پلي کړي. هغه محب د کورنیو چارو له وزیر او ارشد معین سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل امنیتي منصوبین دې ټکي ته متوجه کړي چې د ستونزې د ایجاد پر مهال له نرمښت او سم چلنده کار واخلي. دوی وایي چې د ولسي جرګې غړو د رامنځته شوي مشکل ترڅنګ ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره وکړه چې په امنیتي او اجراتي برخه کې د وکیلانو په اړه موجودې دي. دوی د خپلو موټرو د ګرځولو، وسلو او ساتونکو په اړه یو شمېر وړاندیزونه شریک کړل چې د ملي امنیت سلاکار لخوا یې په اړه د قانوني اجراءاتو د کېدو ډاډ ورکړل شو. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په دې اړه یو پلاوی هم وټاکل شو چې د جرګې له اداري پلاو سره د یادو ستونزو د حل په اړه ګډ کار وکړي. نو دوستانو تاسو د محب دغه خبرې څنګه ارزوئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.